د آخر زمانه پیغمبر به دې علاقې ته هجرت کوي زمونږ په کتابونو کې دا علاقه موږ معلومه کړه او موږ وپېژندله چې دا علاقه ده نو موږ دلته پرېږده چې د آخر زمانې پیغمبر راشي چې موږ دلته موجود یو د دوشنبې ورځ وه د پیر ورځ وه او 12 ربیع الاول و 12 او 14 کال د نبوت و چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته ورسېدو دا قبا مسجد چې کوم ځای دی دغې ځای ته نبی علیه السلام ورسېد روزانه به مدینه منورې والا راوته او دغې ځای کې به انتظار کو چې نبی علیه السلام د مکې نه را روان شوی دی خو راونه رسېدو اوس دې نو خبر نه و که نه چې نبی علیه السلام 3 ورځې په غار صور کې پناه اخیستې وه نو دوی ورځې ډېرې تېرې شوې او نبی علیه السلام رانغی روزانه به په دغې ځای کې انتظار کو نو د 4مې ورځ و چې نبی علیه الصلاة والسلام قبا ته ورسېد او چې څنګه ورسېد د نبی علیه السلام د ټولو نه اول کار چې و که نه نو داسې یوه تیږه یې راواخیسته یوه ګټه او داسې یې کېښوده وایي دا ما د جومات بنیاد کېښود د مسجد بنیاد مې کېښود لومبی کار نبی علیه السلام چې مدینه منورې ته ورسېد که نه هغه د جومات بنیاد و نو په خپله یوه ګټه یوه تیږه راواخیسته او داسې یې کېښوده ابوبکر رضی الله تعالی فاسد دویمه ګټه ابوبکر رضی الله تعالی راواخیسته او کېښوده درېیمه ګټه عمر رضی الله تعالی فاسد هغه راواخیسته او کېښوده د جومات بنیاد کېښودی شو نور چې څومره صحابه کرام هغه خواره شو ګټې راوړي او اوږدي او بنیاد جوړی د مسجد شروع وشوه روایاتو کې راځي وایي نبی علیه السلام به په خپله تیږه داسې راواغسته نو هغه به درنه و نو نبی علیه السلام به د خپلې خېټې سره داسې اړمه کړې وه سړی چې ګټ راولې دروني که نه نو دې ګېډې سره یې داسې نږدې ونیسي نو دې ګېډې ته به یې اړم کړی و دا ګټ او نبی علیه السلام به را روان و صحابه کرامو ته وفرمایل وایي د الله پاکه پیغمبره مونږ یو که نه ته سیټ ته کښېنه دا مونږ راوړو مونږ جوړو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زم دا غواړم چې په دې مسجد کې زما حصه وشي او چې تاسو کوئ نو زه به هم کومه ورته د نبی علیه الصلاة والسلام شان و صحابه کرامو په هغه باندې سر ورکو سر پې چانګو خو نبی علیه السلام دا نه ویل چې تاسو کار کوئ زه به درته ناست یم یو موقع باندې تلي وو نو داسې د پخري ټایم راغی صحابه کرام ورسره وو نو یو صحابي زه به دا کار وکړم بل زه به دا کار وکړم بل زه به دا کار وکړم نبی علیه الصلاة والسلام پکې وفرمایل وایي لرګي راوړل په ما شو لرګي به زه راغونډ کړم لرګي به زه راغونډ کړم نو نبی علیه السلام په هر کار کې په خپله حصه اخیستله نو د مسجد نبوي د مسجد قبا دغلته کې څه شو بنیاد کېښودی شو او په تاریخ د اسلام کې دا قبا مسجد چې د اول مسجد دی په اسلام کې د ټولو نه اولنی جومات چې جوړ شوی دی هغه قبا مسجد جوړ شوی دی او د دې آیت د دې مسجد متعلق الله تبارک وتعالی د آیتونه نازل کړي دي کنه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا د الله پاک پیغمبره د کوم جماعت بنیاد چې په تقوا یې خوده شوی دی دغلته کې څه خلک دي چې هغه د پاکۍ سره مینه ساتي محبت ساتي نبی علیه الصلاة والسلام قبا والا ته لاړو ستاسو الله یو صفت کړی دی الله تبارک وتعالی فرمایي وایي دا قبا والا د پاکۍ سره مینه ساتي نو تاسو کې کوم عمل دی داسې یو صحابي را پاسېدو وایي د الله پاکه پیغمبره مونږ ته خو نور څه نشته دی خو چې کله واړه بول وکړو یا لوی بول وکړو که نه نو اول لوټه استعمال کړو اول صفایي په لوټه باندې وکړو د هغې نه پس اوبه استعمال کړو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل دغه خوی دی چې الله پې ستاسو صفت کړی دی دغه خبره ده چې تاسو اول استنجا په لوټه کوئ پس د هغې نه څه استعمالوئ اوبه استعمالوئ دغه خبره ده چې الله تبارک وتعالی فرمایي داسې خلک دی چې د پاکۍ سره څه کوي مینه کوي مینه الله دې رحم وکړي مخکې به دا خلک ساراونو ته د بولو به راسته نو سارا کې به خامخا لوټه او ګټه دا استعمالېدل که نه بیا به پس د هغې نه خلکو څه استعمالولي اوبه به استعمالولي دا دوه خویونه زموږ په دې خلکو کې هم موجود وو خو چې کله دا لیټرونه راله که نه نو هغه د لوټې هغه سیسټم څه شو ختم شو هغه ختم شو نو اوس بعضې خلک داسې چې واړه بولو کې او په دننه ټایم نه تېروي ډایرکټ ځان په اوبو وینځي او راپاسې راځي اگر بیا ورته دا پته نه لګي چې زما په خپل واړه بول بهیږي که اوبه بهیږي نه احتیاط په دې کې پکار دی اوس هم احتیاط په دې کې دی چې دا ټلی پیپر نه دی دا کاغذ چې دی په دې باندې اول استنجا وکړه ښه تسلي حاصله کړه چې کله پوره تسلي دې راله پس د هغې نه بیا اوبه استعمال کړه دا ښه طریقه ده غوره طریقه ده اول کاغذ استعمالول چې تا ته صفایي ښه پوره راشي پس د هغې نه اوبه استعمال کړه
نو نبی علیہ السلام ته تاسو کو دا پتا سو کې کم داسې خو دې چې الله وې دې پاکي سره مینه ساتي دا صحابي ورته وې دا الله پاک پیغمبر خو خدا دې چې استنجا اول په لوټه کو بیا او به استعمالو نبی علیہ السلام فرمایي دغه خو دې چې الله په تاسو صفت په قران کې کړه دې چې په قباء کې څه خلق ته چې پاکي سره مینه ساتي بهرحال دغه مسجد تقوا دا قباء د مسجد قباء بنیاد کې خو شو دا په اسلام کې اول مسجد دی او احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د هر خالی په ورځ باندې د هر خالی په ورځ باندې د مدینه منورې نه را روان شو دی قباء ته براتو نو کله به پسورلې راتو کله به پیدل راتو کله به سورلې کله به پیدل د قباء ته راتو او په دغه جمعات کې نبی علیہ السلام 2 رکعات نفل د هر خالی په ورځ باندې ضرور به کول او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ابن ماجه حدیث مبارک ته وی چا چې کور او 10 وکړو او د قباء مسجد تراغه او په دې کې 2 رکعات نفل وکړو دته د یوي عمرې من ثواب میلاو شو د یوي عمرې ثواب ورته شو میلاو شو الله دې مونږ ټول حج او عمرې لبوزي نو چې کله عمرې لاړ شي کنه نو مسجد نبوي کې به او 10 وکي یا په خپل هوټل کې الته بسو کې او 10 په وکي او چې قباء مسجد تلاړ شي ټول مسجدونو باندې د زیارتونو خلک ګرځي نو مسجد قباء ته چې لاړ شي نو 2 رکعات نفل به پکې وکي یو درته د خپل عمرې ثواب میلاو شي عمرې لته او انت چې د مسجد قباء کې 2 رکعات نفل وکړو نو د بل عمرې ثواب درته میلاو شي نو چې کله هم مدینه منورې ته لاړ شي الله دې موږ ټول بوزي او په جمعاتونو ګرځي کنه نو هر جمعات کې 2 رکعات نفل کوي هر مسجد ته چې نو زنه 2 رکعات نفل پکې کوي به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلورمي پورس باندې د غزه ته ورسید او الته 2 رکعات د مسجد قباء سره کې خودو بنیاد کې خودو بیا د دې کم د اسلامي کال چې کنه د دې د افتتاح کله شوی ده ابتدا د دې کله شوی ده ګوره یو عیسوي دی یو هجری دی کنه نو د دې اسلامی کال د ابتدا د کله نشوي ده نو دې کې مختلف اقوال دي خو یو قول او مشهور قول پکې دا دی چې دا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شوی ده او څنګه وشوله د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د یو علاقه گورنرو نو عمر رضی الله تعالی عنہ بده خطونه لېګل دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل استا خط راځي خو تاریخ کې پنی لیکلې نو ما ته پته نه لګی چې دا خط تا د کلی نه راوړل ما ته نو په دې باندې تاریخ لیکا نو عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام راټول کړو ویرا د دې تاریخ موږ د کم ځای نه شروع وکړو د دې کلونو د اسلامي کلونو موږ د کم ځای نه شروع وکړو موږ له یو حساب پکار دی چې په هغه سره خپل اسلامي اصول چلو صحابه کرام راټول شو نو یو مشوره پکې دار اله وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش سره د پیدایش د ورځې نه به د کلونو حساب شروع کو اسلامي کال بر دینه شروع کیږي یو خبره پکې دار دویم قول پکې دار غوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نبوت په کوم ورځ میلاو شوی د دغه نه به شروع دریم رای پکې دار اله وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم ورځ ته هجرت کړي مدینه منورې ته راغله د هجرت نه به شروع کو د اسلامي کال او سلورم رای پکې دار اله وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه به شروع په کوم ورځ نبی علیہ السلام وفات شوی دا غینه به د اسلامي کالونو سو اخلو شروع واخلو بهرحال عمر رضی الله تعالی خدا را رد کړه چې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه به د حساب کوم ځکه دا د نصارو سره مشابهت ده عیسایان چې دین د عیسی علیہ السلام د پیدایش نه په دی خو د حساب کوي د عیسوي کال چې ده د عیسی علیہ السلام د یوم پیدایش نه دی خو د حساب دی شروع کړي ده دا خدای سره مشابهت ده او نبی علیہ السلام فرمایي چې د اهلی کتاب سره مشابهت مکوئ دا مخالفت کوي دې څه بوکو کنه عمر رضی الله تعالی فرمایي زمان رای دا چې د اسلامي کال ابتدا به د هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وکړو ځکه وی د حق او د باطل په منځ کې چې فرق راغلی دی نو دا په هجرت سره راغلی دی مونږ چې مونږ په ښکاره شروع کړی پس د هجرته مونږ چې جهاد شروع کړی پس د هجرته مونږ چې اذان په تیزه شروع کړی پس د هجرته نو د حق او د باطل په منځ کې فرق چې راغلی نو دا د هجرت نه راغلی لہذا د اسلامي کال به مونږ د ابتدا د هجرت نه وکړو او په یوم وفات د نبی علیہ السلام خو ځکه نشو کولی چې د نبی علیہ السلام د وفات ورځ خو د غم ورځ ده اخو د ډیر لوی مصیبت ورځ ده ولې دغه ورځ ځان ته بار بار یادو ولې دغه ورځ دغه غم ځان ته بار بار تازه کو دغه ورځ نه شروع نشو کولی بیا چاوی د رمضان نه به د نوی کال شروع کیږي اسلامی کال چاوی د رمضان نه به شروع کیږي او چاوی د دین او د دینه عمر رضی الله عنه فرمایلی د اسلامی کال شروع به د محرم نه کیږي
محرم نه. ځکه چې حاجیان چې واپس کیږي نو د محرم په میاشت کې واپس کیږي. نو موږ به د اسلامي کال شروع د څه نه کوو؟ د محرم نه. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا څومره هلکان چې ناست دي دوی ته وایي ته انګریزي حساب وکړو جنوري فروری مارچ زر زر به ته شروع کړې په اسلامي میاشتو نومونه واخله تو. یاره اسلامي میاشت خو نه راځي. محرم او صفر ربیع الاول ربیع الثاني اخو بیا کار خطا دی. که دا تپوس دی وکړه چې اسلامي کال د کومې میاشت نه شروع کېږي دا پته به ورته هم نه چې د محرم نه شروع کېږي. نه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا موږ له بحیثیت یو مسلمان دا حسابیات ساتل پکار دي که نه. زما اسلامي کال شروع کېږي د کومې میاشت نه او ختمېږي به کوم د محرم نه شروع کېږي او ذوالحجه باندې ختمېږي د حج په میاشت باندې ختمېږي. نو دا بیا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې دغه شروع وشوله. بیا نبی علیه الصلاة والسلام څه وخت تیر کو په قبا کې څه ورځې یې واړولې او د جمعې په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام د قبا نه روان شو او بني سالم کې نبی علیه الصلاة والسلام د جمعې مونځ په لاره باندې وکړو. د قبا نه چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته تو نو بني سالم قبیله په لاره کې راتله. هلته نبی علیه الصلاة والسلام د جمعې مونځ وکړو. دا د نبی علیه السلام لومبې د جمعې مونځ چې په مدینه منوره کې وکړو. او نبی علیه الصلاة والسلام چې پاسېد او کومه خطبه یې وویله که نه هغه اوږده خطبه ده چې وامه ټایم پې ډېر لګي. خو د نبی علیه السلام اخلاقو مبارکو ته وګوره چې نبی علیه السلام د مکې نه په کومو تکلیفونو تللی د هغې تکلیفونو ذکر نه کوي د هغې مصیبتونو ذکر نه کوي د خپل سفر ذکر نه کوي چې زه څنګه مصیبتونو سره راورسېدم. د نبی علیه الصلاة والسلام تمامه خطبه چې ده په تقوا او په خشیت الهي باندې مبني ده. تقوا اختیار کوي د الله نه ویریږئ د الله نه ویریږئ. ورځ د آخرت را روانه ده هغې له تیاری وکړئ. د نبی علیه السلام تمامه خطبه کې دقه یو خبره وه. دا یې نه دي ولې ما سره دشمنانو دا چل وکړو دا نه دي ولې ما سره دشمنانو په لاره دومره تکلیفونه راورسول. دا د نبی علیه الصلاة والسلام اعلی اخلاقو. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته دننه کېده که نه نو خلک ورته ډېر لوی په استقبال باندې ولاړو. د بخاری حدیث مبارک ته برا ابن عازب رضی الله تعالی فرمایي که نه وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې په کومه ورځ باندې مدینې منورې ته راغی که نه نو هر شی روښانه د هر انسان مخ ته چې به دې کتله به خندل د هر انسان په مخ باندې خوشحالي وه. مونږ چې ګیر چاپېره کتل مونږ وی چې د مدینې منورې فضا بدله ده دومره خوشحالي وه مدینه منوره کې. خو قسم په الله چې په کومه ورځ نبی علیه السلام وفات شو که نه په مدینه منوره کې توره تیاره وه. د هر شي په مخ باندې یو غم و د هر شي نه خوشحالي تلې وه. وایي مونږ په نبي علیه السلام خاورې ورواړولې او د خاورو نه خو لا الله سنو پاک کړی چې زمونږ د زړونو دنیا بدله وه. هغه شانتې نه و چې په کومه مونږ د نبي علیه السلام سره ناست. نو مدینه منوره کې ډېره یوه سخته خوشحالي وه چې نبي علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته وردننه شو. او د مدینې منورې زنانه چې دي دا چتونو ته ختلې وي او اشعار به یې ویل د خوشحالۍ اشعار به یې ویلو. او چې کله نبی علیه السلام داسې مدینې منورې ته ور داخل شو که نه نو د انصارو تورې راغستې وي. تورې د نبی علیه الصلاة والسلام نه ګس طرف ته او ښي طرف ته روانو تورې په لاس کې وي. حبشیانو تورې راواغستې خپل کرتب یې شروع کړو. هغه نیزه بازي غونډه نه کوي د نیزو هغه جنګ د نبی اسلام د خوشحالولو دپاره یو میله ولګوله. حبشیانو میله ولګوله یو لوی خوشحالي جوړه وه. د نبی اسلام په منځ کې روان دی یو خاتم انصار روان دی او بل خاتم انصار روان دي. زنانه کوټو ته ختلي دي او تماشه کوي او زنانه به دا اشعار ویلو وی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. طلع البدر علینا په موږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ راوختله من ثنیات الوداع د هغې ثنیة الوداع د ګاټۍ د طرف نه په موږ باندې د هغې غرونو د طرف نه د څوارلسمې سپوږمۍ راوخته. وجب الشکر علینا ما دعا لله داعي په موږ باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي. دا د ښځو اشعار په موږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ راوخته او په موږ باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي. واجبو د بني نجار دا د نبی علیه الصلاة والسلام ماماخیلي وه د هغې ماشومانې جینکۍ وې لارو ته راوتې وې. نو چې کله هغې نبی علیه السلام ولید او د هغوی خو سره رشته هم وه که نه نو هغې اشعار شروع کړو وی نحن جوار من بني النجار مونږ د بنو نجار قبیلې ماشومان یو. ای د الله پاکه پیغمبره مونږ ستا د ماماخیلۍ د قبیلې ماشومان یو. یا حبذا محمد من جاري وا محمد ستا نه قربان څومره ښکلی ګاونډي یې. دا د ماشومانو اشعارو په مدینه منوره کې یو لویه خوشحالي شروع وه. زنانه ځان له اشعار ویل ماشومان یې ځان له په اشعارو وي. انصارو تورې راغستې د نبي علیه السلام نه یو خوا روان دي بل خوا روان دي
اوس هر سړي به موار د اوښي ته لاس کو چې زه یې بیامه دا زه بیامه نه به زه بیامه خپل کور ته. نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل زمت زه د اوښي موار پرېږدم، زه د اوښي موار څه کوم او تاسو به ورته نه لاس کوئ. دا د الله د طرف نه ماموره، د دې ته د الله د طرف نه حکم دی دا چې چېرته لاړه زه به هلته پړه واچوم. نبی علیه الصلاة وسلام د اوښي موار پرېښودو، ابوبکر رضی الله عنه پسې شاته روان دی. نبی علیه السلام په اوښه ناست دی، انصار ګیر چاپېره روان دي، هر سړی عمله وښي او د اوښي موار ته لاس کوي. نبی علیه السلام منع کوي دې ته څه مه وایې، دې ته څه مه وایې، دا به ځي دا به ځي. اوښه روانه وه لاړه د مسجد نبوي چې کومه دروازه ده په هغې کې کېناسته خلک ګیر چاپېره ګوري، په هغې ځای کې لږه کېناسته. نبي علیه السلام پرې ناست دی، د اوښې نه کوز شوی نه دی. اوښه بیا پاسېده روانه شوه چې لاړه نو د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی کور چې کوم ځای دی هغې سره په ور کې کېناستله. د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی په دروازه کې اوښه کېناسته، هلته ناسته وه نبي علیه السلام ته بیا راکوز نه شو، اوښه بیا راپاسېده چې بیا راپاسېده بیا را روانه شوه. بیا مخکې د مسجد نبوي دروازې لراله او هلته کېناسته. چې هلته کېناسته صحابه کرام پوه شو، ابو ایوب انصاري د لبیک چغې کړې او سامان د نبي علیه السلام ته لاس کړه، کور ته یې منډې کړې. د الله محبوب زما میلمه شو، دی زما میلمه شو. اصل کې د نبي علیه السلام د زړه خواهش هم دا کنه د ابو ایوب انصاري د بنو نجار قبیلې نه د نبی علیه السلام چې کومه ماماخیلي ده دی، نو د نبی علیه السلام خواهش دا چې زه مدینې منورې ته لاړ شم چې ماماخیلۍ کې پاتې شم، هغې ته به په عزت هم میل او شه، خپلولي مې ورسره ده. نه هلته خو د دې خبرې اظهار یې نه شو کولی، ځکه چې د نورو صحابه کرامو زړونه پرې ماتېدل که نه، یا به نورو صحابه کرام وایي چې ګوره خپله ماماخیلي واخېسته مونږ یې پرېښودو. نو د نبی علیه السلام په زړه کې دا خبره وه خو اظهار یې نه کو. الله تبارک وتعالی داسې وکړل چې د تمامو صحابه کرامو زړونه هم خوشحاله شو او مطمئن هم شو. نبی علیه السلام یې اوښې ته د الله د طرف نه اجازت ته چې دې څه وکړه هغه به کېږي. اوښ هم لاړه د ابو ایوب انصاري په کور کې کېناسته او دا د نبی علیه السلام ماماخیلي وه. نو د نبی علیه السلام سامان یې د اوښې نه راواخېسته، کور ته یې وړو. چې کور ته یې وړو، د الله محبوبه زما دوه کوره دي، یو باندې دی یو لاندې دی، زما یو بره چت دی کور کې، یو لاندې چت دی. نو بره چت بستی زه دا نه غواړم چې ته لاندې او زه باندې یم، نو باندې چت بستی لاندې چت په زما یي. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل هغه ټیک ده. خو نبی علیه السلام یو فکر وکړو چې ما له خو به اوس خلک ډېر ځي او راځي، نو زه چې به برې چت کې یم نو د ابو ایوب انصاري کور والو ته به تکلیف میلاویږي، خلک به د ده په کور ځي او راځي که نه. نو نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل ای ابو ایوب انصاري بره چت ته والا لاندې چت په زما شي، هسې نه چې زما د وجې نه تا ته تکلیف میلاو شي، زما د وجې نه تا ته څه میلاو نه شي، تکلیف میلاو نه شي. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیه الصلاة وسلام لاندې چت کې مونږ باندې چت کې، یو ورځ زمونږ نه د اوبو داسې لوټه یا لوښی هغه رانه توی شو، اوبه رانه توی شوې. قسم په الله زما سره صرف یو څادر زموږ کور کې بله کپړه نه وه، ما او زما ښځې هغه څادر زر راواغسته، اوبه خو پرې وچول شروع کړو. مونږ وی هسې نه چې د اوبه د نبي علیه السلام کور ته لاندې وساسي او هغه ته پرې تکلیف ونه رسي، هغه به مونږ زر وچې کړې. وی ما او ښځې به مونږ سالن تیارو، مونږ به نبي علیه السلام له ښکتې کور ته رالېږو. نو چې سالن به راولېږو نو نبي علیه السلام به د هغې نه ډوډۍ وخوړه، نو په کوم ځای به چې د نبي علیه السلام ګوتې په کاسه کې لګېدلې وي نښې به وي که نه، نو زه او ښځې به مونږ هغه ځای ځان ته راوړو او د هغې نه به مونږ سالن اوچت کړو دپاره د تبرک. مونږ چې په کوم ځای د نبي علیه السلام ګوتې لګېدلې چې مونږ د دغې ځای نه خوراک وکړو، مونږ به دغې ځای نه خوراک کوو. یو ځل مې نبي علیه الصلاة وسلام له سالن راولېږو، نو مونږ پکې وږه پیاز اچولي وو، سالن کې مې وږه پیاز اچولي وو، سالن خو نبي علیه السلام له راولېږو. نبي علیه السلام هغه سالن واپس کړو مونږ کره. چې مونږ کره سالن راغی کاسې ته مو کتل پای کې د نبي علیه السلام ګوتې مبارکې نشته دی، سالن یې نه دی خوړلی. زه خفه شوم چې نبي علیه السلام ګوره چې خفه شوی دی کو، ما داسې کاسه راواخېسته راله ښکته راکوشم، ما ورته چې د الله پاک پیغمبره په کاسه کې نن ستا د ګوتو مبارکو نشانونه نشته دی، زما د ښځې جګړه خو په دې باندې چې هغه وایي زه به د دې ځای نه خوراک کوم، زه هم زه به دې نه خوراک کوم، نن په کاسه کې ستا د ګوتو نشانونه نشته دی، مونږ خو په هغې پسې ګرځو برکت ترې نه اخلو. نبی علیه السلام داسې مسکی شو، وی ای ابو ایوب انصاري خفه نه یم، وی ډوډۍ دې ولې نه ده خوړلې؟ وی ډوډۍ مې ځکه نه ده خوړلې چې د دې سالن نه ماته د پیاز او د اوږې بوی راغی، د پیاز او د اوږې څه راغی؟ بوی راغی. او زه د فرشتو سره خبرې کوم، نو زه نه غواړم چې هغې ته تکلیف ورکړم، ځکه په بدبویۍ سره فرشتو ته تکلیف رسي، بدبویۍ سره فرشتو ته څه رسي؟ تکلیف رسي. ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی فرمایي بیا مونږ چېرته د نبي علیه السلام په سالن کې نه پیاز اچولې نه اوږه اچولې، مونږ د نبی علیه السلام په سالن کې پیاز اوږه نه ده اچولې، نبي علیه السلام به دا نه خوړل، بیا د خولې نه بوی ځي که نه. د دې وجې نه علما لیکي وایي پیاز دې وخوړو اوږه دې وخوړله نو مسجد ته مه راځه تر څو چې د خوله نه ده صفا کړې،
د دې دوه وجې دي. یو وجه خدا ده چې په مسجد کې ستا سره نږدې خلک وي نو ستا د خولې د بدبویۍ د وجې نه به هغوی ته څه رسي تکلیف رسي که نه. نو مسلمان ته تکلیف ورکول خو ګناه ده. شریعت خو دومره مسلمان ته عزت ورکړی دی چې پیازه اوږه دې خوړلې د خولې نه دې بوی ځي جومات ته مه راځه بل انسان ته دې بوی د راسه څه میلاویږي تکلیف میلاویږي. یو وجه. او دویمه دا ده چې دا مسجد د فرشتو ځای دی. مسجد د چا ځای دی؟ د فرشتو ځای دی. نو ستا د خولې د بدبویۍ نه فرشتو ته څه میلاویږي تکلیف میلاویږي. دې وجه نه د جمعې په ورځ باندې غسل کول دا سنت طریقه ده. دا ولې؟ ځکه د جمعې په ورځ باندې په جومات کې ګڼئ صحیح ګڼئ نو بدن چې خولئ نو بدبویي په جومات کې بیا که نه بدن خولو ډکې او ته جومات ته راشي نو بدن نه به دې بوی ځي که نه ځي. نو مسلمان ته تکلیف ورکوي که نه ورکوي؟ ته دې وجې نه د جمعې په ورځ باندې غسل سنت طریقه ده چې په جومات کې ګڼه ده چې ستا د بدن باندې د خولې بوی پاتې نه شي چې بل مسلمان ته تکلیف ورنه کوي. ما په دې خبرو جنه پوهېږئ که نه؟ وایي د جمعې په ورځ باندې خوشبو لګول څه دي؟ سنت طریقه ده. ولې؟ ځکه چې جومات ته راځي نور خلک دی په دې خوشبو سره به هغې ته راحت میلاویږي سکون میلاویږي. دومره د انسانیت قدر دی په شریعت کې. ټیک شو چې ستا د بوی نه بل سړي ته تکلیف رسي نو شریعت وایي د مانځل هم مه راځه دا کور کې وکړه یا لومبې صفایي حاصل کا. الله مونږ وایو مونږ انسانیت چې کوم په دین اسلام کې دا په بل یو مذهب کې نشته دی خو په دین اسلام خو چې څوک عمل وکړي که نه مونږ خو هر سړي ته دومره تکلیف ورکوو چې د هغه زړه وچو داسې خبره ورته وکړمه دومره تکلیف ورکړمه. نو بهرحال نبی علیہ السلام د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی کور کې فاتح شو او دا خبر اورئ اصل کې دا تبع د یمن بادشاه دغه نوم تبع وې دې په دې مدینه منوره باندې تیرېدل او د سره 400 علما موجودو د تورات. نو دوی چې کله په مدینه منوره وې تیرېدل که نه نو دې علماو د تبع بادشاه ته وویل د یمن چې کوم بادشاه وي موږ په دې ځای کې پاتې که موږ مخکې مه بیایه. هغه ترې نه تپوس وکړي ولې خو دلته پاتې کم وی مونږ چې د علاقې ته وکتل د مدینې منورې د علاقې ته نو مونږ ته پته ولګېده چې دا د نبي آخر الزمان کلی دی د آخر زمانې پیغمبر به دې علاقې ته هجرت کوي. زمونږ په کتابونو کې دا علاقه مونږ معلومه کړه او مونږ وپېژندله چې دا علاقه ده نو مونږ دلته پرېږده چې د آخر زمانې پیغمبر راشي چې مونږ دلته موجود یو. نو تبع ورته داسې خبره ده وي تاسو یقیني وایه وي او په تورات کې دا خبرې لیکلی شوي دي. تبع 400 علما په مدینه منوره کې څه کړل پاتې کړل 400 علماو له کورونه هم جوړ کړو او ښځې ولم وکړل نکاحونه ولم وکړل او بیا دا تبع بادشاه چې له دغې ځای نه رخصتېده که نه نو ده یو کور جوړ کړو او دا د آخر زمانې د پیغمبر کور شو. دا پکې دغه شو دا ګیر چاپېره کورونه ستاسو او دا پکې د آخر زمانې د پیغمبر کور شو. او بیا یو خط داسې ولیکو چې د آخر زمانې پیغمبر راشي کو زه موجود وم خو ایمان به پرې راوړم او کو زه موجود نه وم نو دا خبره به ورته وکړه چې تبع بادشاه په تا ایمان راوړی دی. دا لیکلي کېښودل او هلته دا لیکل یو عالم له ورکړو که په خپله ته ژوندی وي او د آخر زمانې پیغمبر راغی خو زما دا لیکل به ورته ورکړي او زما دا خبره به ورته ورسوي او که چېرته ته ژوندی نه وي نو دا به خپل اولاد ته منتقل کړي او دا کور چې دی دا به د آخر زمانې د پیغمبر صحیح کوري اولاد. وخت تیریدو دا څومره انصار چې دي که نه دا د هغې 400 علماو اولاد دی د مدینې منورې دا خلک چې دی دا د هغې 400 علماو سره اولاد دی او د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی چې په کم کور کې و که نه وایي دا هغه کور چې تبع بادشاه د نبي علیه السلام دپاره رخ کړی. نو علما لیکي وایي نبي علیه السلام خپل کور ته راغلی دی نبی علیہ السلام مدینه منورې ته چې راغی نو خپل کور ته لاړ نه هغه کور چې تبع بادشاه د لپاره منتخب کړی و خو ارضي ملکیت پې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه نو اوخ هم لاړه په هغې کور کې څه شوله کېناسته. دا د نبی علیه السلام مدینې منورې ته راتللو بیا د علماو د یهودو راتلل دي او په نبی علیه السلام باندې اعتراضونه کول دي چې آیا دا رښتینی پیغمبر دی او که نه دی. د هغې نه پس چې نبی علیه السلام صحیح جوابونه ورکوي بیا هغې ښه څه شروع کوي تکلیفونه شو. د نبی علیه السلام ته په ضد ودرېږي چې مونږ خو وي چې د آخرې زمانې پیغمبر به په بنو اسماعیل کې راځي په بنو اسرائیل کې راځي او هغه خو په بنو اسماعیل کې راغی مونږ خو وي چې دا به په مونږ یهودو کې راځي هغه خو په عربیانو کې راغی. د دغې ځای نه هغوی څه واخیستل بیا ضد واخیستل ځکه یهود خو د آخر ټیمه پورې په دې انتظار و چې د آخر زمانې پیغمبر به هم په مونږ کې راځي ځکه سلسله د پیغمبرانو په مونږ کې را روانه ده او نبی علیه السلام راغی په بنو